سلام درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ملا یعقوب د سرحداتو لپاره ځانګړې قطعه جوړه کړله. جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په 207 الفاروق قلي اردو کې 80 تنه مجاهدین فارغ شول چې دوی به د سرحداتو ساتنه کوي. د ملي دفاع وزارت د 207 الفاروق قلي اردو اړوند په سرحدي لیوا کې 80 تنه مجاهدین لا نظامي او مسلکي زده کړو څخه وروسته د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دغه مراسمو کې د یاد قلي اردو قماندان مولوي نصر الله متي ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو ګډون درلود. مولوي نصر الله منصور په خپله وینا کې فارغان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او زیاته یې کړه چې د ټولو مسلمانانو امیدونه تاسو ته دي. له هر ډول وسلو سره ځانونه بلد کړئ. همدارس په دغه مراسمو کې عملي تمرینات او مانورونه هم ترسره شول او فارغ شویو مجاهدینو د غرب زون په سرحداتو کې ځای پر ځای شول. بلخوا په 201 خالد بن ولید قلي اردو کې 20 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 201 خالد بن ولید قلي اردو دوهمې پلې لیوا په قرارګاه کې د توپچي له 2 میاشتنۍ مسلکي زده کړو څخه 29 تنه مجاهدین نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په یادو مراسمو کې د 201 خالد بن ولید قلي اردو ګڼ شمېر مسؤلینو، مشرانو او مجاهدینو ګډون درلود. مسؤلینو په غونډه کې هر اړخیزه ویناوې وکړې او زیاته یې کړه چې هیواد د دښمنانو پر ضد لکه د ډال په څېر کلک ودرېږئ او د خپل ولس ساتنه وکړئ. همداراز فارغ شوي ځواکونو ډاډ ورکړه چې د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت څخه به په هر ډول شرایطو کې دفاع کوو او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند نارامه کړي.